د رحمان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 55مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان خدای دی چې د دې قرآن ښوونه یې کړې ده. همغه انسان پیدا کړ او د ته غږېدل ور زده کړل. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اسماني اوچت کړ او د عدالت تله کېښودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسې د عدالت په تله کې خلل مه اچوئ. په انصاف سره سم صحیح تول وکړئ او په ترازو کې ډنډې مه وهئ. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله زمکه د ټولو مخلوقاتو لپاره وغوړوله. په هغې کې هر راز زیاتې خوندورې میوې دي. د خرماو ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي. راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم. او هم د ریحان بوټي شته چې ډیر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان لکه دوړي غوندې کړنګېدونکې وچې ورستې شوې خټې څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغجن کړئ؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار همغه دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دوه سمندرونه یې خوشې کړل چې سره یو ځای شي. بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترېنه تجاوز نه کوي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کومې نښانې دروغجنې کړئ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. له دغو سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغجن کړئ؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. او دا بیړۍ د همغه دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څیر لوړې پورته شوي دي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کومې لورینې دروغجنې کړئ؟
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هر څه چې پر دغه ځمکې باندې دي فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغجن کړئ؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څوک دي ټول خپلې اړتیاوې له همغه نه غواړي، هره شیبه هغه په نوي شأن کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کوم غوره صفتونه دروغ وګڼئ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د ځمکې پیټو دو د انسانانو او پیریانو ټبرونو ډیر ژر به ستاسې د کړو په حساب لاس پورې کړو، بیا به وګورو چې تاسې د خپل پروردګار کومې لورینې دروغ ګڼئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د پیریانو او انسانانو ډلې که تاسې د ځمکې او اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ، خو نه شئ تښتېدلی. د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی. تاسې به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان که د تېښتې هڅه وکړئ نو پر تاسې به د اور شغلې او لوګی خوشې کړی شي چې تاسې د هغو مقابله ونه کړی شئ. ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د کومو قدرتونو انکار وکړئ؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچ وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي؟ ای پیریانو او انسانانو په هغه وخت کې به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه ورځ کې به له کوم انسان او له کوم پیري نه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي. نو وبه کتل شي چې تاسې دواړه ډلې د خپل پروردګار له کومو لورینو څخه انکار کوئ. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان مجرمان به هلته له خپلو څیرونو وپېژندل شي او هغوی به د وچولي له ویښتو او پښو نه په رانیولو راښکودل شي. په هغه وخت کې به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه وخت کې به وویل شي دا همغه دوزخ دی چې مجرمانو دروغ ګڼ. د همغه دوزخ او خوټېدلو اوبو ترمنځ به هغوی راوړېدونکي وي. نو بیا به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان او د هر هغه چا لپاره چې د خپل پروردګار حضور ته وړاندې کېدونه ویره لري دوه باغونه دي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان لشنو خیراز څنګهونه مالا مال تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې بهیدونکې تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې د هغو استرونه به د پرړو ورېښم وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږې شوي وي د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسې دروغ وګڼئ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دغو نعمتونو په منځ کې به د حیادارو سترګو خاوندانې ښځې وي چې له دغو جنتیانو مخکې به هغوی کوم انسان یا پیري نه وي مسه کړي د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان داسې ښکلې لکه یاقوت او مرجان د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د نیکی بدله له نیکی پرته بل څه کېدای شي نو ای پیریانو او انسانانو د خپل پروردګار له کومو غوره صفتونو څخه به تاسې منکر شئ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او پر هغو دو باغونو برسیره به دوه باغونه نور وي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ګڼ سمسور او ښېرازه باغونه تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان خوټېدونکې تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغو کې پریمانه میوې او خرما او انار تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دغو نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندانې ښکلې میرمنې تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ حور مقصورات في الخيام
فبأي آلاء ربكما تكذبان په خیمو کې ډیره شوې حورې تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان له دغو جنتیانو څخه مخکې به هیڅکله کوم انسان یا پیری هغوی نه وي مسه کړي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هغوی به پر جنتی شنو غالیو او نفیسو نادرو فرشونو باندې تکیه وهلي ناست وي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ډیر برکت درلودونکی دی ستا د جلال او درناوي خاوند پروردګار نوم